زه یو مثال بلم در کوم تاسو ته کله چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مکې نه هجرت وکړو مدینې ته نو تاسو هغه صحابه اکرام چې کوم موجود وو هغو تاسو حالت وکتلو بله څه بعض کسان مهاجرینو څه هغو پیغمبر سره یا پیغمبر د بعد یا پیغمبر نه مخکې هجرت کړی و اور هغه انصارو چې کوم مدینې کې الریډي اوسېدو غزې کې پاتې کېدو نو هغو حالت ظاهر دی ښه دا خو بغیر د حتی څه مال او دولت ورسره نه و کپړې ورسره نه وي بس یو جوړ لباس کې هجرت یې کړی دی راغلی د ځي نه نو مهاجرینو چې کله هجرت وکړو نو خو لباس کې و خالي و هغو سره مال او دولت نه و هېڅ هم نه و هر څه پرې خالي و او پیغمبر اکرم سره هغو هجرت وکړو لاړلو هغه ځي ته اوس کله هغه صحابه اکرام چې کوم انصار وو هغو وکتلو نو تاریخ دا یي چې هغو خپل مال څه کوم دی هغو دوو حصو کې تقسیم کړو په میانځې نیم کړي په میانځې نیم کړو او یوه حصه انصار ته یې ورکړو یوه حصه ځان سره وساتو بعض شیونو ته سړی سترګې وغړي حیران دی شي چې اسلام کې څومره د ایثار او قرباني او بل سړي خیال ساتنو جذبه دی دا ډېره لویه خبره دی او دا درس دی د دې شي چې موږ دا شی جاري وساتو بلکل ډېرې ښې نقطې د تاسو اشاره وکړه او زموږ پام راواړولو دې ته چې انسان په کار دی د دې میاشت نه دا درس مې زده کړي د ایثار درس مې زده کړي چې دا روژه چې کومه ده دا صرف دا نه ده چې لوږه تنده تېره کړي او صرف په روژې کې خیال وساتي د ګاونډیانو بلکې روژې نه بعد هم دې کار ته ادامه ورکړي